ننګرهار کې د 80,000 افغانیو په لګښت د 40 وړمنو کورنیو سره د جامو په شخانو مرسته ترسره شوه. دغه مرسته چې روژې په مناسبت د بېوزله کورنیو سره ترسره کیږي د یوې خیره موسسې او د ځینو شتمنو کسانو لخوا لګښت ورکړل شوی دی. دغه مرسته چې پر 40 بېوزله کورنیو ویشل شوې د هیلې خیره بنسټ په همکارۍ راټول شوې وې. د هیلې خیره بنسټ استازی فریدالله صاحبزاده ویل چې هیلې خیره بنسټ تر دې وړاندې هم د اړمنو کورنیو سره خپلې مرستې کړې دي. هغه وویل هیله بنسټ هڅه کوي چې نور خیره بنسټونو پر مټ مرستې راټولې او په اړمنو کورنیو باندې وویشي. خیریه موسسې چې چارټي لخوا او په ضمن کې یو حاجي صاحب هم دغه کورنیو سره چې البته تقریبا 40 کورنیو سره د پشخانو او همداشان د کالو کومک شوی دی چې ورسره د هغه پیسې چې د دوی د ګنډلو لپاره د کالو ګنډلو لپاره هم ورته وو نو دغه 40 کورنیو سره کومک شوی دی. البته د 80,000 افغانۍ په شاوخوا کې چې ټوټل دا کومک راځي. بلخوا یو شمېر کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړي له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې د روژې په میاشت کې د ورسره خپلې مرستې وکړي. روکه موږ دلته راغلي یو چې موږ غریبانان یو، موږ کونډې رنډې یو چې موږ سره مرسته وکړي، ړانده یو، کاڼه یو، اریان یو، در په در خاورې په سر ګرځو، موږ په سترګو ړانده یو. بیادرکی تو ماه رمضان مبارک است. غیر از غریب هستیم، بی‌وسیم، یتیما داریم، بسیار مشکلات داریم. بیادرکی ما کمک کنید خیر است بر رضای خدا و نام خدا. فهمیدی بیادرک صدقه شم ثواب تر میشه، ثواب خود داخل کنی. هیره دې نه وي چې هیله خیره بنسټ د دې وړاندې په سلګونو بېوزله کورنیو سره د نورو بنسټونو په همکارۍ خپلې مرستې ترسره کړې دي.